شهیدانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور ساتو یې پسرو وینو دا د شهیدانو کور دا د باتورانو کور. بسم الله الرحمن الرحیم. د هرات ملي ټلویزیون درنو قدرمنو لیدونکو په سلامونه مو هرکلی کوم. نن شنبه د 1445 هجري سپوږمیز کال د شعبان میاشتې 20 نیټه ده چې د 1402 هجري لمریز کال د کب میاشتې 12 نیټې سره سمون خوري. په سر کې د څو خبرونو سرټکي. د هرات والي د غره ختونکو ټیم سره یو ځای و غوریان ولسوالۍ ته سفر. د هرات سیمې ادارې له لوري د واورو په ورځو کې د لوی لارو پر خلاصولو ټینګار. او د عاطفي بنسټ له لوري و امارتي کارکوونکو ته د کمپیوټر د زده کړې دورې پای. اوس هم ستاسو پام راوړم بشپړ خبرونو ته. زه عمر یم. په سرحدي سیمو کې د سختې واورې له اورېدو وروسته د هرات والي شیخ مولانا اسلام جار د غره ختونکو فدراسیون له مرستندویو او ژغورونکي ټیم سره یو ځای غوریان ولسوالۍ ته ولاړ ترڅو په سرحدي سیمو کې په واورو کې بند پاتې زیانمنو او مسافرینو ته مرستې ورسوي. د هرات د بدني روزنې او سپورت رئیس محمد فایق فاضل وایي د دغه ولایت ټول ورزشي فدراسیونونه د امارتي څانګو ترڅنګ له خپل ولس سره همکارۍ ته چمتو دي. د دغې ادارې رئیس وایي د هرات د غرونو ورزشکارانو د ټپیانو د مرستې په خاطر غوریان ولسوالۍ ته سفر وکړ او له راستنېدو وروسته د ولایت مقام لخوا ستاینلیک وسو چې دا به د ورزش په وده کې ډېره اغیزه ولري. مولوي فاضل دغه راز زیاته کړه چې دغه ریاست د ټولو ورزشي فدراسیونونو سره په خدمت کې دی او هڅه کوي چې په دغه ولایت کې د ورزش د ودې لپاره د ورزشکارانو لپاره ټولې لازمې اسانتیاوې برابر کړي. په همدې حال کې د هرات د غره ختونکو د فدراسیون رئیس نجیب الله صدیقي وایي دغه فدراسیون تر اوسه د 5609 مترو په لوړوالي د غرونو ختنه کړې ده. د هرات د سیمې ادارې مسؤلین وایي چې د واورو په ورځو کې وشاریانو ته د رسیدنې او دغه ولایت ته د غځېدلې لوی لارې د خلاصولو لپاره لازم تدابیر نیول سوي دي. دغه چارواکي ټینګار کوي چې د دې ولایت پر اوسیدونکو او بزګرانو اوبلن ګاز د سون مواد تودوخې مواد او د څارویو واښه ویشل سوي دي. نور حال په چمتو کړي راپور کې. په وروستیو ورځو کې د واورې اورښت د هرات کروندګر او اوسیدونکي خوشحاله کړي دي. له بلې خوا د تیرې یوې اونۍ د واورو له امله دغه ولایت ته د غځېدلو لوی لارو د خلاصولو او دغه راز په دغه ولایت کې د سیمې ادارې لخوا د ګازو او د څارویو د خوراکي توکو د ویش لپاره اغیزمن ګامونه پورته سوي دي. هرات ولایت سیمه ییزې ادارې فواید نامې ریاست ټولو لارو باندې لویو لارو باندې څار لري. مسؤلین هلته دي تر اوسه کوم وخت چې لارې بندیږي لارې خلاصوي تر اوسه پورې داسې په دوامداره توګه هیڅ لار نه ده بنده سوې. دغه مسؤلان دا هم وایي چې د واورې د اورښت په لومړۍ ورځ کې د دې ولایت له والي سره په همغږۍ د همکارۍ بنسټونو او یو شمېر اړوندو ادارو له اړو کسانو سره د مرستې په موخه لازم تدابیر نیولي دي. د دې ولایت له طبیعي پیښو سره د مبارزې ریاست مسؤلین هم ټینګار کوي چې د مایع ګازو د ویش ترڅنګ د کرنې ریاست سره په همغږۍ په دغه ولایت کې پر زلزله پرو کورنیو د تودوخو توکو ویشلي او پر 50,000 مالدارانو د څارویو واښه هم ویشلي دي. دا د زندجانو د انجیل هغه مناطق چې زلزله پکې سوې وه او کورونه تر اوسه پورې په خیمو کې وه په هغو مناطقو کې دغسې وپاسي. په ورته وخت کې د هرات یو شمېر اوسیدونکي هم د دې ولایت د سیمې ادارې د دې اقدام هرکلی کوي چې له اړمنو کسانو سره همکاري کوي او د ترانسپورتي لارو د بیا پرانستلو هڅه کوي. از ولایت بادغیس آمدیم به هرات. اینجا زندگی ما به همین رقم بود، به همین جد، به همین منطقه تقریبا 25 خانه یا 24 خانه یا 25 خانه تعداد خانه ما هستن تقریبا. ما برادر تو باشه که دمی جگاه که هستیم شکر خدا از دولت اسلامی خون راضیم، از سازمان های برادرها که امروز آمدن ما را سروی مونن شاید کمک همکاری داشته باشن. انشالله که امیدواریم که نظر دولت اسلامی ما بله ما باشه.
دا په داسې حال کې ده چې له تېرې یوې اونۍ راهیسې په هیواد کې د واورې اورښت هیوادوال له ګڼو ستونزو سره مخ کړي، خو د اسلامي امارت د مجاهدینو په شپه ورځ هڅو کې لارې بیا پرانستل سوي او لسګونو کسان یې له واورو او سیلابونو وژغورل. د عاطفي بنسټ لخوا د امارتي کارکوونکو لپاره د کمپیوټر د 3 میاشتنۍ روزنیز ټولګي د لومړي پړاو د پای مراسم ترسره سو. د هرات ولایت د بشري منابعو رئیس مولوي غلام دستگیر الهام په دې غونډه کې د کمپیوټر روزنه د کارکوونکو اساسي اړتیا وبلله. هغه وایي ټول ملکي مامورین باید له نویو ټکنالوژیو او علومو سره اشنا وي. په ورته وخت کې د عاطفي بنسټ مرستیال ظاهر ارشاد وایي په دې دورو کې د 3 میاشتو په موده کې 80 تنه د کمپیوټر په بیلابیلو برخو کې روزل سوي دي. دی وایي د حکومتي کارکوونکو د ښوونې او روزنې په برخه کې د دغه بنسټ پروګرامونه لا هم روان دي. د دغه روزنیز کورس یو شمېر فارغان وایي د دې ډول پروګرامونو ترسره کول له کارکوونکو سره مرسته کوي چې خپل مهارتونه او پوهه تازه کړي. د هرات ولایت امنیتي ځواکونو لخوا یو غلا سوي وسایل کشف او ترلاسه سو. د هرات امنیه قومندانۍ اتمې امنیتي حوزې منصوبینو د الزلو په پایله کې د کشفي عملیاتو په ترڅ کې یو موټر څه موده مخکې غلا سوی و کشف او ترلاسه کړ. د دې پیښې په تړاو تر اوسه څوک نه دی نیول سوی او امنیتي ځواکونه هڅه کوي د دې پیښې اصلي عامل ونیسي او قانون ته یې وسپاري. دغه راز یاد موټر د قانوني اسنادو له مخې خپل خاوند ته وسپارل سو. په هرات ولایت کې د اسلامي امارت د ځواکونو لخوا 15 تنه د نشهیي توکو د پلورلو او غیر قانوني وسلو د لیږدونې په تور ونیول سول. د هرات د امنیه قومندانۍ له نشهیي توکو سره د مبارزې مدیریت د څو کشفي عملیاتو په بهیر کې 15 تنه د دغه ولایت له بیلابیلو سیمو څخه د نشهیي توکو او رواني درملو د پلورلو په تور ونیول. له دغو کسانو څخه 1 میل کلاشینکوف، 4 کیلوګرامه نشهیي توکي، F4 کیلوګرامه چرس او یوه اندازه رواني ګولۍ هم ترلاسه سوي او یاد کسان اوس تر څارنې لاندې دي. دغه راز د دوی دوسیې بشپړې عدلي او قضایي ارګانونو ته استول سوي دي. په هرات ولایت کې د اسلامي امارت ځواکونو لخوا یو تن د نشهیي توکو د پلورلو او د لرغونو آثارو د قاچاق او لیږدونې په تور ونیول سو. د هرات امنیه قومندانۍ له نشهیي توکو سره د مبارزې مدیریت د کشفي راپور له مخې د دغه ولایت له اړوندو سیمو څخه یو تن د نشهیي توکو د پلور او یوې اندازې لرغونې آثارو د قاچاق په تور نیولې دي. له دغه کس څخه د شیشې په نوم 1 کیلوګرام نشهیي توکي او 40 لرغونې توکي ترلاسه سوي او اوس تر څارنې لاندې دي. دغه راز یاد کس دوسیې به د بشپړېدو وروسته عدلي او قضایي ارګانونو ته واستول سي. محترم لیدونکو، اوس هم ستاسو پام راړوم د سبا ورځ د هوا اټکل. د لوی سشتن تعالی په نامه ګرانو لیدونکو د ما سلامونه ومنئ. شپه مو په خیر. اوس هم پاملرنه وکړئ د سبا ورځې د هوا اټکل. یکشنبه هرات ښار لمر الوره درجه 3 تیتای منفي 3 درجه سانتیگراد. غوریان لمر الوره درجه 6 تیتای منفي 1 درجه سانتیگراد. کراخ لمر الوره درجه منفي 1 تیتای منفي 1 درجه سانتیگراد او پشتون زرغون لمر الوره درجه 2 تیتای منفي 3 درجه سانتیگراد. اوس هم یو ځل بیا د څو خبرونو سر ټکي. د هرات والي د غره ختونکو ټیم سره یو ځای و غوریان ولسوالۍ ته سفر. د هرات سیمې ادارې له لوري د واورو په ورځو کې د لویو لارو پر خلاصولو ټینګار. او د عاطفي بنسټ له لوري و امارتي کارکوونکو ته د کمپیوټر د زده کړې دورې پای. محترم لیدونکو، دا و د نن شپې خبرونه چې ستاسو قدرمن حضور ته وړاندې سوه. تر بیا مو په لوی سرشن تعالی سپارم. دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، ساتو یې په سرو وینو، دا د شهیدانو کور، دا د باتورانو